ازان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یې. د اسلامي امارت په یو بل مبارز باندې هم تهمت ولګېده. ښاغلی هدایت الله هدایت چې څه موده وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د ټولنیزو شبکو مشر و او له هغې څخه وروسته اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر ده. یو داسې تور پرې لګېدلی چې ګواکې چې ښاغلی هدایت الله هدایت صاحب په ټویټر کې د حسیبه اټکپال په نوم اکاونټ لره او دغه اکاونټ له لارې خلکو ته دا ویل چې زما مور مریضه ده پیسې راته ولېږي. خو دا چې اصلي حقیقت څه ده راځئ په دې لنډه ویډیو کې درته واضح کړو. خو له دې څخه وړاندې درته یو بل مهم خبر لرو، هغه دا چې د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې تقریبا په تیرو 3 ورځو کې په ټول هیواد کې 10,500 متعدین راټول شوي د معالجې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې نږدې 4 څخه تر 5 میلیونو انسانان معتاد شوي دي چې دا د تور حکومت او اشغال نتیجه وه چې زیاترو یې خپل خپلوان له لاسه ورکړي وو او د خپل غم غلطولو لپاره یې دغې چارې ته مخه کړې ده. راځو بیرته د ښاغلي هدایت الله هدایت صاحب موضوع ته. دا چې د دې موضوع اصلي حقیقت څه ده راځئ اوس یې درته واضح کړو. څه موده وړاندې د فدایانو په نوم یو هشټګ په ټویټر کې چلیده. په دغه هشټګ کې زیاترو اسلام پالو مبارزینو یا هغه چا چې په دغه هشټګ کې برخه اخیستې وه خپل ټویټر اکاونټونه یې له لاسه ورکړل. د ټویټر د ادارې لخوا یې ټویټر اکاونټونه له منځه یوړل شول. د دې جملې څخه یو هم هدایت الله هدایت و، هغه هم خپل ټویټر اکاونټ په دغې سلسله کې له لاسه ورکړ. په وروستیو کې اسلامي امارت ګڼ شمېر هغه نفر نیولي چې د نجونو په نوم یې آیډیانې جوړولې او له خلکو څخه یې پیسې اخیستل. دغه موضوع هم دې ته ورګرځي. د شکیب په نوم یو نفر چې د نجونو په نوم یې آیډیانې جوړې کړې د اسلامي امارت استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول شو. هغه سره د ټویټر اکاونټونه هم ګیر شول چې ډیر زیات فالوورز یې درلودل. نوموړی شخص د اسلامي امارت د استخباراتو لخوا په ذمهوارۍ یا ضمانت خوشي شو او هغه ټویټر اکاونټونه چې له ده سره وو هغه ورڅخه واخیستل شو او د ده له لاس څخه ووتل شو. کله چې ښاغلي هدایت الله هدایت صاحب په هغه هشټاګ کې خپل اکاونټ له لاسه ورکړ، اسلامي امارت د استخباراتو ملګري لخوا ورته دغه اکاونټ د ډالۍ په توګه ورکول شوی و او ورته ویل شوي چې دا اکاونټ ډیر زیات فالوورز لري. څه ډول هغه نفر چې دغه آیډیانې یې جوړې کړې وي یوازې د دې لپاره وي چې خلکو څخه پیسې وشکوي. نو خلکو ته یې میسیجونه کړي وو، په دې کې ځینو خلکو ورته پیسې هم لیږلې وي. نو ښاغلي هدایت الله هدایت صاحب دغه ټویټر اکاونټ پر خپل نوم کړ. وروسته هغه زاړه میسیجونه چې دې خلکو سره پاتې وو دغه کسانو اوس دغه میسیجونه راخیستي دي او غوغا یې جوړه کړې ده چې ګواکې ښاغلی هدایت الله هدایت صاحب په دې بهانه له دوی څخه پیسې اخیستلې. خو اصلي حقیقت هغه څه ده چې موږ درته وویل چې دغه نفر چې د نجونو په نوم یې آیډیانې جوړولې د پوره جزئیاتو د اورېدو لپاره یې په دې ویډیو چې په بره کارت کې درته ښکاري کلیک وکړئ.